سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې چې د عمومي ټولې هغه جملې دي چې د روزمره ژوند کې ترې استفاده کولی شو. دوستانو که چېرته تاسو چاته ملګري انډیوالانو ته وایي ته زما لپاره څه کولی شې، نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Was kannst du für mich tun? Was kannst du für mich tun? mich هم ویلی شئ او mich هم ویلی شئ، څنګه چې ستاسو خوښه وي. وایي ته زما لپاره څه کولی شې. په جواب کې چې موږ ورته وایو زه ستا لپاره هر څه کولی شم، زه ستا لپاره هر څه کولی شم، نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich kann alles für dich tun. Ich kann alles für dich یا dich tun. یعنې زه ستا لپاره هر څه کولی شم. دوستانو که چېرته غواړئ د الماني ژبې روانې خبرې زده کړئ، کولی شئ زما د یوټیوب په نوم د ناصح احمدزي لاندې مې لیکلی ده او هم همدغه ټیک ټاک اکاونټ فالو کړئ. مطمئن یم په یو کال کې به د تاسو الماني ژبه انشاءالله روانې خبرې کولی شئ.